نو دا سو دعاګانې شوي دعا. درېمه بله راوړې ده عن انس رضي الله عنه، دا روایت انس بن مالک نه نقل دی. په صحیح مسلم کې دی، امام ترمذي م راوړی، امام ابو داود م راوړی. انس بن مالک وی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله خپلې بسترې مبارکې ته راغی قال، نو دا ذکر به وي، دا دریم ذکر دی ښه. الحمدلله، ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي. الذي اطعمنا وسقانا، هغه ذات دی چې موږ ته خوراک راکو او څښاک یې راکو. وکفانا وآوانا، او کافی شو زمونږ دپاره او موږ ته ځای راکو. فکم ممن لا کافیه له ولا مؤوی، او ډېر داسې مخلوق شتي چې د هغوی دپاره څوک کافي کېدونکی نشتي او نه ورته ځای ورکوونکی شتي. ګوره د الله شکر یې ادا کړو. د شپې ته تولیله راغلې که نه، الحمدلله، یا الله ستا شکر دی. الذي اطعمنا وسقانا، موږ له خوراک راکو، څښاک یې راکو، د اوسه پورې راکوي، دا ټوله ورځ یې راکو. زمونږ دپاره کافي شو. څه مطلب زمونږ دپاره کافي شو؟ وکفانا، یعنې زمونږ چې څه کارونه هغه یې زمونږ دپاره وکړو، نو الله زمونږ دپاره څه شو؟ کافي شو. کله انسانان یو بل خپلو کې لګي که نه، پلانې بس پلانې زما طرف نه کافي دی، لکه پلانې به دا کار زما طرف نه وکړي. نو زمونږ دپاره دا کارونه، دا نعمتونه، دا مسلې حل کول دا ټول څوک کوي؟ الله کوي. دا توفیق، دا زور، دا طاقت، هر څه الله راکوي. او الله راله ځای راکو. وآوانا، ځای د اوسېدو، ځای د آرام، ځای د سکون. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فکم ممن لا کافیه له ولا مؤوی، او په دې ځمکه باندې څومره خلک دي چې نه څوک کافي کېدونکی شتي او نه وله څوک ځای ورکوونکی شتي. تا خوراک هم وکړو، تا څښاک هم وکړو، الله دله کارونه م اسان کړو، مسلې یې درته حل کړې، بیا یې دله ځای م درکړی دی په دې ځمکه کې د اوسېدو، د آرام، د سکون، د عبادت. دا څومره اوچت نعمت دی چې ډېرو خلکو سره نشتی. ډېرو خلکو سره د اوده کېدو ځای نشتی، ډېرو خلکو سره د آرام او د سکون ځای نشتی. باران ته پراته یي، یخ ته پراته یي، نور ته پراته یي، سیلۍ ته پراته یي. ته په امن او امان په خپله تولۍ کې او بستره کې سملې، خوراک دې دغه ورځې کړی دی، څښاک دې دغه ورځې کړی دی. نو پکار نه دی چې به دې د الله شکر وباسي. سبحان الله. ګوره یعنې چې ته مړ شوې، دا دې ویلو ته مړ شوې، یعنې دنیا نه چې تلې ته د الله شکر ادا کړی. دنیا نه چې تلې ته د الله شکر ادا کړی چې الله ستا شکر دی، ډېر څه دې مال را کړي او ته بیا دنیا نه لاړې. نو دا دریم ذکر او دعا شو. څلورمه عن البراء رضی الله عنه، دا د براء رضی الله عنه روایت دی. دا امام بخاری په الادب المفرد کې راوړی، امام بیهقی په سنن کبرا کې راوړی دی، امام احمد په خپل مسند کې راوړی. صحیح روایت دی الحمدلله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام. قد کتاب کی کمال دا دی چې دا دعا، دا ذکر او داغی ترجمه پس سور رنگ باندې ده. ای نه یې که نه یې نو داسې نه چې څوک یادوي دا متن د حدیث باقي او که څوک پوره حدیث دی جدا مسله ده. خو دا تور رنګ کې چې څه لیکلی شوي دي دا د راوي نوم دی، د راوي خبره ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه خبره د ذکر نه علاوه ده. خو چې کله هغه مین ذکر او دعا راشي
بنیادی چې کوم دپاره حدیث راوړی دی نو هلته بیا هغه لیکل به تاسو ته په سور رنګ کې ښکاري او لاندې بیا په ترجمه کې د دغه ځي ترجمه هغه په سور رنګ باندې ده وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام كله چې به نبي صلى الله عليه وسلم اراده وکړه چې ویده شي وضع يده تحت خده الأيمن نو خپل لاس به د خپل خی مخ لاندې کېښودو د خی ننګي لاندې به یې کېښودو ويقول او دا به ووایي اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك الا بچکا ما د خپل عذاب نه په کومه ورځ به چې ته خپل بندګان د قبرونو نه راپاسې نو مناسبت څه دی د دې دعا د دې ټیم سره ویا الله ما بچ که د خپل عذاب نه په کومه ورځ چې به ته خلک بیا راپاسې که وده شي نو مړ شي نو بیا به الله ته ودرېږي او دا خوب هم مرګ دی که نه نو یا الله ما د خپل عذاب نه بچ که او یو سړی مړ شو نو آخري څه د الله نه دا وغوښتو یا الله ما د عذاب نه بچ که دا څومره قیمتي دعا ده والله یې درله قبوله کړي اللهم قیني عذابک یوم تبعث عبادک ګرانه ده پنځمه دعا او ذکر عن ابي هريره رضي الله عنه دا روایت ابو هريره رضي الله عنه او دا روایت امام بخاری راوړی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې اذا اوى احدكم الى فراشه کله چې یو تن په تاسو کې خپلې بسترې ته راغی بسترې ته څه دپاره راغی خوب دپاره فلينفض فراشه بداخلة ازاره بس پکار دی چې دی وسنډي خپله بستره د خپل صادر په یو طرف باندې که هغه وخت کې به خلکو په اوږو باندې صادرونو او لنګ به یې اچولی نو چا لنګ اچولی یا صادر اچولی د هغې په یو طرف باندې دی کټ یا تولایي هغه سنډلی شي او لازم نه دی چې دا صادر به په تا پروت وي معنی څه ده مقصدي کار څه دی وسنډه دا تولایي صفای که که ته صادر دی په اوږه پروت دی او که هغه لنګ دی او که هغه ته بل صادر راغلی او که بل څه شی راغلی ولې فإنه لا يدري ما خلفه عليه ځکه چې هغه ته پته نه لګي چې د هغه نه وروستو څه پراته وو په دې باندې او څه وو دلته ځکه چې کله ته پاسې د خپلې تولایي نه لاړې او بیا وله راغې تا ته څه پته وي تولایي کې څه دي دلته څه وو څه نه وو او څه پکې پراته دي نو چې تا ته څه نقصان میلاو نه شي ناول کار به وي دا وکړې ثم يقول بیا به دا ووایي اوس دې ځینې پنځمه دعا ده پنځم ذکر بسمك ربي وضعت جنبي ستا په نوم مې کېښودو اړخ خپل ای ربا ستا په نوم مې کېښودو اړخ خپل ای زما ربا یعنې خپل بدن مې کېښودو وبك ارفعه او ستا په نوم به یې راوچتوما چې الله طاقت نه یې درکړی دا بدن به راوچت الله اکبر چې مړ شي بیا خبره ختمه شوه ژوندي موږ لیدلي دي چې الله نه غواړي نو بدن نشي راوچتو ژوندي په کلونو کلونو په هسپتال کې پراته او د دنیا هر قسم ډاکټر یې چیک کړی او دوایي چیک کړي خو دغه بدن کې طاقت نه راځي چې راپاسي چې الله پکې طاقت نه یې اچولی نو څوک به راپاسي ډېره ښایسته دعا او ذکر دی ان امسکت نفسي فارحمها که چېرې زما روح تا زما نه واغسته نو رحم پرې وکړه که چېرې تا زما نه زما روح واغسته فارحمها نو څه پرې وکړه رحم پرې وکړه
وإن أرسلتها وكچر را پرید خودا دا سا را پرید خودا سا مطلب یعنی بیا دی را پاس ولم فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين نو حفاظت یو که پا آغا سچی تپی دخپلو نیکانو بندگانو حفاظت کی سنگ چی تا دخپلو نیکانو بندگانو حفاظت کی دغشن بیا زما دا دی بدن او دا دی ساو دا روح موک ها عثمان اوی وایا بزورا بل شو کی ہوئی فارحمها نسمر خيست دعاء سمر خيست باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ستا په نوم یا الله د خپل اړخ مې کېښودو ستا په نوم به راوچتو ان امسکت نفسي فارحمها که زما نه دې ساه واغست نو رحم پرې وکړه وان ارسلتها او که چېرته دې را پرېښوده بیا دې ماله موقع راکړه د ژوند فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين نو بیا وساته داسې لکه څنګه چې ته ساتي خپل نیکان بندګان او الله ستا د دعا قبوله کړي ته مړ شوې نو وبه دې بخي را پاسېدې نو څه به وکړي حفاظت به دې وکړي او ته موږ هر یو ته موږ ضرورت لرو چې موږ مړه شو الله به موږ رحم وکړي او موږ را پاس شو او الله زموږ حفاظت وکړي ټولو ته ضرورت لري که نه ټولو ته ضرورت لري